خیرات خان صاحب خیرات دی څنګه چې کارونه سم روان دي و خان صاحب دلته ما تاسو ته 100 واره ویلې چې دلته دغه ګوره دا ویلا چمنۍ زه څه کوم ته دلته پر دا چمنۍ بجېډې راته داسې وکړه پر دا چمنۍ باندې رومیانو بانجانو دواړه ګډ وډ وکړئ ښه او دا ګلدانې ایسته کړئ د دا ځای سي او داسې د ګټ شی زه خو چې یم کاروباري سړی یم د دې دپاره نه یم ګوره دا چت خالي ولاړ دی دا چت خو نوي دی مهاجرین را روان دي پر دې چت باندې ژر کور واچو ژر یې په کریا ورکړي بل نور مو څه کارونه کړي دا ګلان باره پرې کړي خرڅه کړي کاروبار دی کاروبار دپاره ستاسې سر نه خلاصېږي ما بیا ښه سر په خلاصېږي دا ګل ته چې اوبه ولې نه جوړ کړې ور به کوم خان صاحب دا چې سال جوړ کړی درته وګوره دونې میلمانه دغونې چای دا خو زما کور پر چرګه را بار کړې تباه او برباد به مې کړې څنګه دی دلته اوس د اوس چې جوړ شوی دی دغه به مې ایسته کړي ښه خان صاحب دا اوس به ژر تر ژره د دې ځای به ایسته کړه دا اوبه به ایسته کړه دلته به چرګان علاقې چرګان چې علاقې دلته چرګان هګۍ اچي هګۍ چې واچولې باره هګۍ څه به کوې دانه په څو ده په لس افغانۍ هغه هګۍ خرڅو دا اوبه ژر خالي کړه چرګان دلته د شتي پیدا کراوله راځه راځه دغه ټال ژر د دې ځای څه وباسه ما تاسو ته 100 وارې ویلې دي دا د کورو مخ ته د کورو مخ ته کښېږده په پنجې کوشنیان بالا زنګوه پکښې کړي داسې زنګوه پنجې هغه بیا ما ته راټول کړه بیا ماښام زه ستا سره جلا حساب کوم همدا زما دماغ داسې جلا جوړ دی د کار دپاره تاسې نه په پوهېږئ نور مو څه کړي دی زه ډېر د تلواري یم کاروباري سړی یم د ناستې وخت دا دونې خبرې چې ما ستا سره وکړې 2-3 لکه ما ګټلی شوی راځه دا رشي خیال ساته دا چت ویر نسي ښه راځه کاروبار راځه دغه مخامخ مځکه ما رانیول و خان صاحب ما ونیسه دغه مځکه ما رانیول ګوره دا مځکه پر دې ځای باندې ګوره زه کاروباري سړی یم زه درېده نه لرم ښه دغه مځکه پر دا مځکه به تا ته ووایم امام جوړوم رسټورانټ پر جوړوم د واده محل پر جوړوم کورونه پر جوړوم زانګو دلته جوړوم اته پر دغه ځای باندې به شمشک مربا یو خرڅوي کوچنیان یې ډېر رانیسي دنیا الا وا شک دا څوک دی دا د چا موټر دی دا خرڅ کړي دا هر چا چې دی دغه وکړه دا زما د کور مخ نه دی زه ډېر کاروباري سړی یم دا زما د کور مخ دی دلته کوچني کوکې کښېږده پیسي او موبایل دی ته په کریا پسې ورکړه راځه دا موټر د چا دی دا د مېلمنو دی نو خو چې دلته دونې موټران درېږي چې زه خو نه شم ورته ویلی ته لسلې سیز نیاخه کار پر وچلو کار دلته زما کس ومشلوئ غالي دي نه کاروباري سړی یم دا بیا سر خو چې نو ستا بله بر شي خو باید سر خلاص شي نو ورشه خو زه نه شم ویلی سر په خلاص خان صاحب دغه لاره خو نو تللې دغسې اوه خان صاحب ته دا چمونه کوي ځه خان صاحب دې ونه ایستو وی خان صاحب خان صاحب ما کار نه لرې